یو دی بلوڅ ازادي غوښتونکي چې هغه بلوچستان غواړي، هغوی تقریبا ډېر ښه روان دي د خپلې ازادۍ پر لاره پر خپل قلمرو باندې. یو دی هلته ټي ټي پي چې د ټي ټي پي په دې وروستیو کې پر ټي ټي پي باندې دا تورونه دا نیوکې ډېرې زیاتې شوي دي چې ټي ټي پي تش په نوم یوه پوکڼه واله او دا یې د افغانستان ته د سر د درد دپاره جوړو. دا زه نه وایم، دا خلک چې په دا رسنیو کې زه څارم هغوی دا وایي کنې څه شوه هغه ټي ټي پي دلته یې مکتوبونه خپاره کړل، مکتوبونه یې ما ته هم راوستل چې والله موږ د افغانستان د اسلامي امارت ملاتړ کوو. نو کومه ده تا څه ملاتړ ته راغللې چې والله موږ به داسې لارې باندې تا کومې لارې باندې هغه مکتوبونه به تر تاسو را رسېدلي وي، هغه مکتوبونه به تر ډېرو خلکو پورې رسېدلي وي. دا یو دا دی. یو بل ډېر مهم شی چې په پښتني سیمه کې موجود دی هغه ملي مقاومت دی. ملي مقاومتیان هغه د بلوڅ سره هم وژه پر وژه د پاکستان د پوځ خلاف جنګېږي. ملي مقاومتیان هغه د ټي ټي پي سره هم جنګېږي. ملا نه دی له ټي ټي پي سره ولاړ دی، ملا نه دی د ګلبادر سره ولاړ دی، ملا نه دی د پاکستان د پوځ خلاف جګړه کوي. دا نیشنلیزم یا دا د خپلې خاورې یا وطن پرستي هر څه چې دي دا په دې سیمه کې دا زه چې څه وایم ګوره د اومو وایي د لمدو د لمدې خاورې لږ اوبه دوا دي